السلام علیکم دوستانو. نن به هم په چې ډېر مهم ټاپک ده په دې باندې خبرې کوو چې NBR ورسز GPT او بایس یعنې د GC او ورسز UEFI په دې باندې خبرې کوو. دوستانو کله چې موږ او تاسو وینډوز انسټالوو یعنې کوم هر اپریټنګ سیسټم چې دا انسټالوو کله موږ او تاسو د ایرر سره مخ شو یا ځینې ایرر مشترک کوي. هغه ځکه چې موږ او تاسو د دغو په بیلنس باندې نه پوهېږو. که چېرته موږ او تاسو په دغو باندې پوه شو نو هېڅکله به موږ او تاسو د دغه وینډوز انسټالیشن د ایرر سره مخ نه شو. نو راځو دوستانو شروع کوو. د شروع نه مخکې دوستانو چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ د نورو کمپیوټر په اړه د نورو ویډیوز لپاره. نو راځو دوستانو لومړی NBR او GPT دا څه شی دي په دې باندې خبرې کوو. کله چې موږ او تاسو په خپل کمپیوټر کې یعنې سټوریج لرو یعنې هارد ډیسک ده که SSD ده SSD ده که هغه SSD ده داسې لرو. دا موږ او تاسو یعنې په څو برخو باندې ویشو یعنې پارټیشن یې کوو. کله چې پارټیشن کوو مثال 500 GB هارد ډیسک د موږ سره دا موږ په 2 یا 3 برخو باندې ویشلی ده. اوس دغه پارټیشن چې موږ کله کوو دغه پارټیشن په 2 سټایله باندې کېږي. یو زموږ سره NBR سټایل ده او دوهم موږ سره GPT سټایل ده. یعنې دا 2 سټایل دي موږ سره. دا د پارټیشن سټایلونه دي فارمټ دي. نو اوس راځو په دې خبرې کوو چې په دوی کې کوم یو غوره ده کوم یو ښه ده کوم بهتره ده. راځو لومړی NBR ته سیده فل فورم د ماستر بوټ ریکارډ او GPT سي فل فورم د GUID پارټیشن ټیبل. اوس راځو NBR کې سیده لومړی کمی یې دا ده چې په دې کې کله موږ دغه پارټیشن کوو یعنې د ډرایو چې کله جوړوو موږ تاسو له 3 دانې پرایمري ډیسک څخه یعنې پارټیشن 3 دانې څخه زیات نشو جوړولی او په GPT کې دغه موږ له 3 څخه زیات جوړولی شو. او بل د NBR چې بله کومه کمی ده هغه دا ده چې NBR د 2 TB څخه زیات د سټوریج سپورټ نه لري. یعنې که چېرته زموږ تاسو هارد ډیسک یا SSD دا د 2 TB څخه زیات وي نو هغه بیا NBR نشي سپورټ کولی. لیکن GPT چې ده هغه ډېر زیات سټوریج سپورټ لري هغه هر څومره زیات سټوریج وي. او بل په CRC کې NBR کې چې ده هغه د CRC یعنې سایکلیک ریډمنټ میسیج دی اپشن نشته ده خو په GPT کې د CRC اپشن شته ده. CRC اپشن دا کار کوي یعنې که چېرته زموږ تاسو په کمپیوټر کې کومه زړه ډیټا وي یعنې د ډېر وخت فایلونه وي یا کوم عنصرونه یاد شوي وي نو CRC دغه کومه زړه ډیټا چې کله موږ اخلو کوم وخت کې موږ تاسو ته دا خرابه شي یا یې نه راته ښکاره کوي نو CRC دغه ریکور کېدلو د دغه بیا جوړېدلو توانایي لري. لیکن په NBR کې دا نشته خو په GPT کې دا شته ده. او بل اپشن هم د سپیډ ده چې د GPT سپیډ زیات ده نظر NBR ته او سیکیورټي هم د GPT زیاته ده او د NBR کمه ده. نو کله چې موږ تاسو وینډوز انسټالوو هلته زموږ تاسو کوم بوټیبل پین ډرایو موږ تاسو جوړ کړی ده دغه فارمټ NBR یا زموږ تاسو پارټیشن سټایل GPT وي نو زموږ تاسو ته ایرر راکوي. یا هم زموږ تاسو د NBR وي هغه GPT وي نو دغه سټایل چې کله سره سیم نه وي نو موږ تاسو ته بیا په انسټالیشن کې د اپریټنګ سیسټم ایرر راکوي. نو که چېرته موږ تاسو په دې باندې پوه یو نو هېڅکله به د کله چې بوټیبل ډرایو کوو نو هلته چې کله اپشن کلیک کوو باید دواړه سره سیم وي. کوم پارټیشن چې کوم سټایل چې زموږ تاسو پارټیشن لري هغه سټایل باید هغه پین ډرایو ته هم ورکړو. او بل لکه چې 2 مخه لري نو یو مخه موږ تاسو مطالعه کړل راځو د دوهم مخ ته چې هغه بایوس یعنې د GC ورسز UEFI ده. بایوس بیسیک انپوټ آوټپوټ او UEFI یونیفاید ایکسټینسیبل فرمویر انټرفیس. راځو په دې باندې بحث کوو. دواړه چې دي د دې دواړو کار څه شی ده کمپیوټر سټارټ کول دي. یعنې کله چې کمپیوټر موږ تاسو د پاور بټن کلیک وو نو هغه نه وروسته د بایوس یا UEFI چې ده دوی لومړی دغه موږ تاسو بایوس راځي لومړی د کیبورډ کوم هارډویر برخې چې دا چیک کوي لومړی چې په دې کې به کوم ایرر نه وي د هغه نه وروسته بیا ځي موږ تاسو اپریټنګ سیسټم چې کوم ده دا لوډ کوي. زه به تاسو ته مثال درکړم. په مخکینی کمپیوټرانو کې چې وو هغه کمپیوټر کې د بایوس او UEFI نه وو ډایرکټ به وینډوز د هارډویر سره کنیکټ وو. نو کله چې به موږ او تاسو کمپیوټر سټارټ کاوه کله به کمپیوټر سټارټ کاوه نو که چېرته به هلته په اپریټنګ سیسټم کې هم ایرر وو نو دوی ته به توره صفحه ښکاره کوله هېڅ به هم دوی ته په دې صفحه باندې ښکاره کوي چې اوس ستاسو هارډویر خراب ده که ستاسو اپریټنګ سیسټم خراب ده. نو د هغه نه وروسته بیا بایوس منځته راغی چې د بایوس اوس دا کار کوي لومړی دغه هارډویر برخې ګوري بیا وروسته اپریټنګ سیسټم ورته لوډ کوي. که چېرته په اپریټنګ سیسټم کې کوم ایرر وي کرپټ وي یا کوم فایل خراب وي نو موږ ته هغه صفحه باندې هغه راښیي چې مثال ستاسو اپریټنګ سیسټم یا په دې څه کې مو اړې ده یا خرابي ده. نو اوس داسې
بایوس چې کوم دی یا لجسي سیسټم چې کوم ده دا موږ سره MBR سپورټ کوي. نو موږ او تاسو د MBR کمیانې ولیدلې چې هغه مخکې مطالعه کړې او همداسې UFI چې ده هغه GPT سپورټ کوي. نو د GPT خوبیانې موږ او تاسو ولیدلې چې هغه کومې خوبیانې لري هغه مو مخکې مطالعه کړې. اوس راځو په سپیډ کې برخه خبرې کوو. یعنې کله چې موږ او تاسو کمپیوټر سټارټ کوو نو د UFI کې چې کوم موږ دغسې کله کمپیوټر سټارټ کوو نو هغه به ډېر ژر سټارټ شي، لیکن کوم چې بایوس یا انرژي سیسټم د هغه کمپیوټر به سلو سټارټ شي، یعنې سلو به وي. او کله چې موږ او تاسو بایوس یا انرژي سیسټم چې کوم ده دا چې کله کنټرولوو په د کیبورډ په اروز کې د کیبورډ په بټنو باندې موږ او تاسو کنټرولوو، خو لیکن کوم چې UFI ده UFI چې کله کنټرولوو هم یې په ماوس سره کنټرولولی شو او هم یې په کیبورډ سره کنټرولولی شو. راځو په سکیورټي کې به خبرې کوو. اوس که راسو د بایوس سکیورټي ته، د بایوس سکیورټي چې د هغه ته هېڅ شی نشته، صرف د سکیورټي یو اپشن شته چې تاسو هارډ ډسک یا کوم پاسورډ چې تاسو باندې ولګوئ، خو لیکن هغه هیکرز چې کوم دي هغه ماتولی شي، یعنې بل څوک سیسټم ته داخلېدلی شي. که راسو د UFI سکیورټي ته چې UFI کې د سکیور بوټ په نامه باندې یو اپشن ده، که چېرته دغه تاسو انیبل کوئ نو کله چې تاسو خپل کمپیوټر ته اپریټنګ سیسټم انسټالوئ هم تاسو نه به بیا پرمیشن غواړي، تاسو نه به هغه پاسورډ غواړي کوم چې تاسو ورکړی ده. اپریټنګ سیسټم به هم نشئ انسټالولی بغیر د هغه د پرمیشن نه. نو اوس دوستانو کله چې موږ او تاسو کمپیوټر اخلو نو باید هغه وګورو چې هغه UFI سپورټ کوي که بایوس سپورټ کوي. نو موږ او تاسو باید د UFI چې کوم ده دا نوی ورژن یې ده د بایوس باید داسې کوم سپورټ کوي دا باید واخلو. نو دوستانو که مو ویډیو خوښه شوې چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ او که کوم مشکل وي که کومه خبره وي په کمنټ کې ولیکئ او د توجه څخه مو مننه.